د پاکستان لپاره تر ټولو بد خبر څنګه به د امریکا او پاکستان جنگ نخلي دا ځلوار څنګه د پاکستان دی او امریکا ولې پاکستان ته په غوسه ده دا هر څه کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ ډیلی میل ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان پر سر د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې بشي وروسته له هغې چې د امریکا سپینې ماڼۍ په یو تازه راپور کې د پاکستان سره پر نوو مرستو او نوو همکاریو د ځنډ او بیا کتنې راپور ورکړی په یاد هیواد کې ځینې لوړپوړي چارواکي اندېښمن شوي دي چې ګنې امریکا به یو ځلې بیا پر پاکستان خپل لرې کړي بندیزونه بیا ولګوي او د ایران په برخلیک به یې اخته کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي اونۍ وړاندې د جو بایډن هغه خبرو ته غبرګون وښود کوم چې په پاکستان کې د امریکایي اډو په اړه یې کړې وي خو په ورته مهال کې ډیلی میل ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې د روانو حالاتو مطابق ویلي چې د امریکا او پاکستان اوسنۍ قوي او هر اړخیزه اړیکه ممکن ډیر دوام ونه کړي او د افغانستان په سر د دوی اړیکې ترنګړې شوي دي میل د امریکا د مشهورو استخباراتي کړیو له قوله او همداشان د ځینو حکومتي سرچینو د معلوماتو پر اساس ویلي دي کلک او زیات احتمال شته دی چې د افغانستان پر سر امریکا او پاکستان خپل اوسنۍ اړیکې سره وبیلي او د یو بل پر وړاندې سره مخامخ شي یعنی جنگ ته به تیار شي په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین هم ډیلی میل ته ویلي چې ډیر امکان شته دی چې ناندرۍ رامنځته شي او د امریکا او پاکستان ترمنځ جنگ شروع شي حسین ویلي دی چې د امریکا د مخکینی حکومت ټول کارکوونکي او همداشان د اوسنی حکومت زیات شمیر کسان هغه پاکستان ته غوسه دي او ممکن د پاکستان هیواد ته زیات سیاسي او اقتصادي ګواښونه هم جوړ کړي د یادولو دا چې اونۍ وړاندې د سپینې ماڼۍ واچ هاوس په یو راپور کې ویلو چې نور به نړیوالو لوبو او معاملو کې پر پاکستان باور ونه شي ځکه د دوی په وینا د پاکستان پالیسي دوه مخې ده په ورته وخت کې تازه خبره بیا دا ده چې نریندرا مودي هم له جو بایډن سره کتلي دي او په دغه کتنه کې د ډیرو نورو مسایلو په ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې شوي په راپورونو کې ویل شوي چې مودي جو بایډن ته د پاکستان په تړاو ځینې پټ اسناد هم ورکړي دي او بایډن ورسره ژمنه کړې چې پر وړاندې به کلک اقدامات کوي او د پاکستان لاسوهنې به په افغانستان او هند کې قطعي کوي درنو لیدونکو له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو لیدونکي وئ که چیرې د امریکا او پاکستان شخړه رامنځته شي تاسو په اړه څه نظر لرئ کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره د سولې افغان یوټیوب چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو خوشحاله وخت ولرئ